یهودیان دا ډېر انتهایی سازشیان دي په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته و چې دا د الله پیغمبر فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا كفروا به الله قرآن کې فرمایي چې هغه پیغمبر ورراغی چې دی او پیژني چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی بیا پرې پاسه کفر نبی علیہ السلام پیژنده ورته پته و د هغې په کتابونو کې باقاعده د نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراته چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي خلکو ته به وی ګوره د آخر زمانې پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي داسې اوصاف به وي او مونږ به د هغه مرسته کوو لکه اوس چې مونږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوي داسې به د یهودو د نبي علیه السلام صفتونه کول خو چې پیغمبر علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زمونږ مشري ختمېږي که په دې ایمان راوړو نو کفر یې خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبي علیه السلام راغی روح وپېژني یو دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو ماغه دي چې یهودو مونږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو ماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو سوې نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و د هغه صفت په بنیاد هغوی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ او یهود په کافر پاتې شو عبدالله ابن سلام لوی یهودي و دا یهودیانو مشر و راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ترې وکړل چې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکړي د الله پیغمبر لاس هغې خوا کړه اسلام یې راوړه مسلمانان فاغه تک خدای پاک مسلمان کو وی ان وجهک ليس بوجه کذاب اے پیغمبر استا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ګور تو ماغه پیغمبر کې د موږ کتابونو کې د اخر زمانه پیغمبر کوم صفت دی او ماغه خو الله رسوله دا څه کارو کوي يهود له لړ زبدان پټ غږ باندې کې چې عبد الله ابن سلام مسلمان شوی وره ته پتا خلکو ته پتا ولګي نو بیا به قصه بدله غږ مکو زباغي کې کینم نه لا ټول يهود راغون تاسو راځئ اخر زمانه دا دعوه کړي د پیغمبر سو خبره وته کو نبی رسول الله تاسو ته کوي مخکې خو هغه ایمان راوړ ځان یې پټ وی عبد الله بن سلام تاسو کې سوچتا یاو وی څنګه سره دی وی خیرنا مونږ ټول کې غوړه سره دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابن خیرنا زمون بهترین نسب والا سره بهترین پلار نیکه په نسب ډېر اعلی او ډېر بهترین او ډېر کتل وی کدا عبد الله بن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړ او خدای هغه ایمان نو ساتي هغه خدای ایمان نو ساتي ستاره ایمان هغه اسلام نه وروړي وی کوم یو دې ورګه اپاسه ده وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ځکه نبی رسول الله په دعوت ورکړ هغه سوالونو جوابونه ورکړي وی تاسو ته څو یو پیژنئ او ته رښتونی پیغمبر او د ما در باندې ایمان دی اوس وی سوای وی شرنا وابن شدنه وی ګنده سړی بل نشته او نسبی وی دا خراب سړی نبی رسول الله عبد الله بن سلام وی څه دا نه یاریدل دا بهتان والا فقل وی ان اليهود قوم بهتون عبد الله بن سلام وی زما دا قوم يهود داسې قوم دي چې بهتانونه تړي یو دلته چاته تاسو په قران حکیم کې الله فرمایي يعرفونه كما يعرفون ابناء یهودیان دا نبی علیہ السلام داسې پیژني چې د رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پیژني دا د ماز دی وی دا رښتیا دي عبد الله بن سلام ورته وی وی بالکل وی په خپل بچو کې شک شته او په دې کې شک نشته د خپل بچو نه خپې جوړ چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی وی ځکه بچو کې شک ذکر چې پته نه لګي چې خدیم غلطي نه کړې مونږ ته پته نه لګي او دغه دا شک نشته دا راته پوره سوچا دي ټول قوم ته پته راځي دا د الله رښتونی پیغمبر ظالمان نه يهود دا غیر پاسه پیجن دي ایمان پر اونو خیبر کې ظاهر ورته واچو کچې راګي نه چیرې پاره بل اوچت کو نبی رسول الله دعوت ورکای پر غردو الله ته بچ دا دومره خطرناک قوم دی يهوديان نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړي د عیسایان عمل دا تاریخ هم دی تاسو ګورئ کنه تجزیه ګورئ د اخباري رسایلو دی ورته د تجزیه کې هم دي عیسایان عمل دی يهودو خیال نه دوه کوي خطا کوي نو عیسی علیه السلام څومره احترام وای کنه پیغمبر دی د الله مقرب بنده دی پیغمبر دی موږ اسمان کې جمع دي نه موږ دونه احترام کوو او د يهودو اوسم دا عقیده چې موږ وجلې او بیا راجم دي شوی هغه خو موږ وجلې دي عیسایانو بیا راجم دي شوی او سیبا هغه دوستان دي سره یو بل سره د مسلمان خلاف فساد شونه بهر کې بادشاہ هیرودیس بادشاہ دغه وخت هغه ایرانو په راوین دې موږ پانسی کاو دا هغه خلکو پانسی بناوته او لرګي به براوته لوی لرګي وګړي او دا غیر پاسه به ریمینس کې راځي او بل لرګي په پلانو باندې تاکو نو سړی به توچت کا بیا په خور کو دا لاسونه به ولا په لرګي خوار کړل نو په دې لاسونه به ولا میخونه وای په دې لاسونه په دې سینه به ولا میخونه وای غرغب میخونه وای دا خپل به ولا دواړه یو ځای کړی پاره به ولا پاسه میخو دی به ځان په داسولې کې ته سولې سړی پاره کې به ځان دو مالغان براتل غوخه به ته خورلې او پاره کې به سو سړی به جوړ کو ویرا پریدونه دی وجو
ګرځي او پکې راته دی حضرت عیسی علیه السلام یو ځای کې ناست و خپلو ملګرو سره او دوی راغله دغه علاقه محاصره کړه د بادشاه د سپایان چې محاصره کړه معلومات یې وکړل ویلې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی ویې ته ورغلم ځای ګورم رب العالمین عیسی علیه السلام اسمان ته اوچت چت سورې قرآن حکیم کې الله او هغه الله پاک اسمان ته پورته کړ بالکل جم دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فلذلك الله فرمای بل رفعه الله الیه وما قتلوه یقینا الله وی بالیقین درته ویم چې دوی نه دی وجلې ما دا اسمان ته پورته کړی هغه اسمان ته پورته کو چې هغه کوم سیړي کوټې ته ورننوت دی ورته هغه سیړي ورته ویل چې په کومه کوټه ورننوت ما پس راځي دی کوټه کې چې ورننوت هغه شکل الله عیسی علیه السلام مړه پورته شکل لاندې نه مړه پورته شکل دا عیسی علیه السلام دی ورته پس کله کې هغه ورونی هغه وی نه ما څه کوي دې نه ما څه مخکې کېږي چې نه مخکې کېږي بویا ته د چغې والد ما بوده د استاد عمرګری نه دا به مخکې شه دا موږ ملګری رقم نه شکر د عیسی علیه السلام بویا ته سولې ته ورخېجو چې ورخېجو جو ما چالي وسره کوم مړې جامې ته خو شګوري لکه دا خو زموږ دا مخ خو ته د عیسی علیه السلام په شان دي ولاندې دا سونو خپې خو زموږ دا مرګری نو ویل کا هغه عیسی علیه السلام کو دی وی دا موږ ملګری او کدا زموږ هغه ملګری عیسی علیه السلام قرآن کے اللہ ولکن شبہ له بل شک کے پرے یہ مصیبت کے پرے وتل بر رفعه الله الیہ اللہ ما دان تر دی خو مومن اللہ ما قتلوه نے وجل او ما صلبوه نے پتو دے دا اللہ قرآن تو دا عیسایانو عقیدہ دا عیسایانو اوسنه عقیدہ دا کہ مور اور پس جړل نو بیا اللہ دی راجم دے او مور لرا او په یو غار ته نه نوځ او دا عیسی علیہ السلام دا الله زوی دی العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتره دی خپل بچی وسره عرش واکه ناس عیاذ بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیہ السلام وی دا الله رسول او دا الله بنده او دا موږ عقیده الله د نزویشت او نه ولا لورشت دا الله زوی ته حاجت په زوی څوک څه کوي زوی خلک دې لکه چې د بوډا شم چې ما خدمت وکړو په الله بوډا والے مله زوی خلک دې لنسی چې ما د مرګ پس به ما وارث نو په الله مرګ نه راځي بھی پلوے شک اور پشوبہ کے پیور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا قیامت نمخ کے ببیع عیسیٰ علیہ السلام راتو دی وعدے نہ ریکڑی دری دیر شکارو پر عمر کے بر آسمان تقدر دری دیر شکارو عمر یا آسمان تقدر بیا بکر راتو دی گی اگر وقت برا کچھ چی چی پدے علاقہ کے فتنہ راشی او دا سی فتنے راشی لکو سے کمی فتنے روان پٹول دنیا باندے د عیسایانو حکومت تر دې حد پورې چې د مکې مکرمه او د مدینه منوره ګوان تبم د عیسایانو حکومت ورس الله دې دا ورغه اوس نه راوړي ترې چې موږ اندازې ته ګورو زه په دې د دې راپې خخې یو لکه په جماوي په ان شاء الله چې دا زمانہ د دې مخکې دوی عیسایانو په دنیا باندې یو وخت قبضه کړې و جنگ ازادي او 1857 هغه کې به تاسو ورېدل لیکن الله بیا په وسته ورا دوی کوشش دې یو وخت په دنیا هټلرو دا غبا دور او د انګریزانو په عیسایانو په دنیا باندې د قبضه کوشش کړي پروردگار هغه په وستري لارل بیا په برتانیې او په امریکا پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي ان شاء الله بیا به الله په وباسي څنګه کې برکت ده خو خیر د دې کوشش ده دی برابر په ټوله دنیا باندې قبضه ونه چې په دنیا باندې دوی قبضه وکړي عیسایان دا وخت کې رب العالمین بیا حضرت مهدی را پیدا شي مهدی په پیغمبر نه یو نیک انسان ډیر خلک په دغه وخت کې د مهدی توپ دعوه کوي ځکه مسلمان ډیر کمی مسلمانان په دې علاقو کې خو پټ به لګ وي شام کې به لګ وي مکه مکرمه کې به مدینه منوره کې به یو جاری به الله ته فریادونه وکړي بیت المقدس به یې قبضه لته لګي ته په علاقې کې څومره دی ټول د کافرو قبضه لته لري وي مهدی با په مدینه شریفه کې را پیدا شي او د خلکو نه بدیر اتقتینو مکه مکرمه ته براش او په مکه مکرمه کې با خلق د سره بیا د خلافت بیعت دی به خلکو مشر هلاک ورونی او نه قبیسی نوم به د پیغمبر علیه السلام فرمایي د ما د نوم پشانتی محمد بن د پلار نوم به د ما د پلار د نوم پشانتی عبد الله د مور نوم به د ما د مور د نوم پشانتی آمنه او ظاهری شکل او خوی به د ما پشانتی او دوا به غټه نه خوي دوا یو نه خبرې چې په دغه روزه کې چې خلک د سره بیت الله په خوا کې بیعت کوي د شپې بس قومه تندر نس ټول دنیا به ته وګوري چې قومه تندرونه او په 15 روزه باندې بنورم تندرونه سي
هم په روجې په میاشت کې بس کومین تندر دي او دا هغه روجې په 15 روجه باندې بنورم تندر نه او دې بل مقام ابراهیم سره خوا کې وی چې خلک به د لاس نه وروړي چې بیعت مو سره وکي او غټه نه خبره بل دی چې اسمان نه یو غیبی आवाज شي هذا خلیفۃ الله دا د الله خلیفہ دی مهدی اطیعوا له واسمعوا له دا اطاعت تابعداري کوي خبره وره دا یو غیبی आवाज دی دا به غټه نه بس خلک به وروړي چې بیعت مو سره خلیفہ به کې خلک او دا عیسایانو خلاف به جهاد شروع نو دې بدن سره مکه مکرمه د مدینه منورې د اختر راوالي د مشت شام ته برش عیسایانو سره جهادونه به شروع شي کله یو طرف ته جهاد کړه بل طرف ته جهاد عیسایان هم پکې مري او مسلمانان هم شهیدان کی او دې بیا راشي بیت المقدس ته راکم موجوده شام د علاقې ته برش دا بل فتنه براوزی دا مکه عیسایان فتنه وا بل هغه فتنه براوزی چې هغه ته بر دجال فتنه وي دجال براوزی دا یو لوی خبيث په زنجیرونو په جزیره کې تړلې دی بر اخلاص او دې بغیر دې پر خلق به ایمان وروړي دعوه وکړي چې انا ربکم استاسو رب انا الہکم استاسو لوی خدای ته ایمان وروړي خلق به لګي دړادل په ایمان به خلق وروړي ولې ځکه چې هغه سره به ډوړې وي نن سبا خلک ډوړې پاره سپېږي هغه سره به مالي دولت وي د ځمکې د خزانه چې په لار دی الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې او ځای په دې څومره سره د سپین زر پراتري الته به پته یو به ورځ مکه ته یو به سره سپین زر سره در دی اصل در په میدان تر وبس نو چې خلکو ضرورت سره سپین ورګي په ایمان څوک سره د پیسې لپاره قسم دې چې خلک ایمانونه نه چار سپېږي ولې نه پېږي دا چې څومره د امریکا او د يهودي جنټان دي دا څوک دا مسلمانان د پیسې لپاره د يهودي جنټي کوي د پیسې لپاره د عیسایانو جنټي کوي د پیسې لپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوي نو پیسې لپاره نو خلکو له پیسې به ورکړي دولت به ورکړي مال ډوډۍ هر څه به ورکړي او ګرځي په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګي او چې څوک خلاف کوي وسره به اور رواني او هغه اور کې به ورځي او چې څوک په ایمان وروړي خوشاله به ورکړي نبی رسول الله فرمایي چې ګوره هغه اور جنت ته او هغه سره چې کوم مال او دولت او باغونه دغه جهنم دی څه مطلب که اور ته وګورځولې یریګه ما نه به جنت ته او که خوشاله درکړي نو ظاهر کې جنت ته خوشحالي دا باغونه مال دولت ته خدای جهنم ذریعہ نو مدینه منوره خواله ورس کوئی دجال په ټوله دنیا ګرځي صرف مکه مکرمه او مدینه منوره ته باندې شي داخله دي د دې دوه قارونو په لارو په کوڅو په درو باندې الله فرشته ودرولي دی باندې ځکه دې مرته مدینه منوره د خواله ورسېږي نو زلزلې په دې دوه قارونو راشي نو چې کم په دې دوه قارونو کې خراب خلقي غیبت روزي د مکه مدینه نه د مرګري وشي نیکان به پکې پاتې یو کس براشي د دجال چې کوم څوکیداران دی هغه د وسه هغه دجال هغه به خدای موږ د خدای ګستاخی کې هغه د موږ خدای مړی کې انور ورته نه تاسو خپل خدای په دې تاسو دې نه چې نماز متعلق څوک تاسو وجه به نه ماره به راواله دې خپل خدای له دوی تاسو لري به ونی چې دجال ته ورمخامه چې ورمخامه کې ورته چې وتاو ګور او یو ما پورا یقین راغی چې ته ما دجال چې رقم مطالب ته دعا جهان پیغمبر ویل ولی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي ودا خیستر غبه لکه د انګور پشان تکشنی رنده به رنده او لکه د انګور شین انګور پشان به بار رو دي شینولی پشان ته قبیح بخکاری او ګوره پوښه اے مسلمانانو الله ګوره روند ده ارستر ګلندر او په دې تندې د پاسه به لیکلي کافر کاف الف فیر کافر دا به پتہ نه پاسه لیکلی شي خو مسلمان به پیږي کافر به نه پیږي مسلمان به پیږي چې دې پیږي نو چې څنګه وتاو ګورې مونږ ته ما یقین راغی چې تو ما رقبت دجال چا متعلق چې مونږ ته دوه جهان سردار فرمایي دجال به بټه رونی چې خلق ته وایي خلقا کدی زمړ کم او بیا واپس جام دې کم زمون خدای به منه زما خدای غیب او توي سیب مونږ پکې مخکې لا شک کله کړی نو غواړم زمون خدای ویدا سے به دوارو اونی سی دا مسلمان بنده بونی سی او دا سے به راکاږي نیم به یو خو غردې نیم بل خو مړ بش او بیا به د وجود پر ایمانس کې راځي چکر ولګي نیم وجود الته پروت دین دی خبرو دا سے بلال شي راشي به مړ مې کنه خلک وی او صاحب وی واپس جام دي کمی جام دي کې تاسو به مو منه چې دا خدای به صاحب مخکینه منل بیا به وتا आवाजو کې دواره اندامونه به ورشي بیا به جام دي شي جام دي شي دجال به تاسو کوي وی وای کنه اوس می خدای باندې کنه وی اوس می در باندې پورا یقین راغی چې هغه خبيث دوکا باز دجال
اوس خو دې پوره ما ته خپل پیغمبر هم دقسې ویلي چې یو کس سره به دا چل کوي، اوس مې پوره یقین نه وی خرابي نه سي بیا وجل. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل د یو سړی مړ کو دوباره نشي وجل، طاقت یې نشي پیدا کوي، زور به ورکوي نه به شي وجل. ورشه چاړه راوړی، چاړه به راوړي، چاړه راوړي په مړی به ولېږدي. نبی علیہ السلام فرمایي دا مړی به الله له تانبې په شان کړي، وجلې به نشي. اور به بل کړي، اورې ګډې ته در غورځوم، اور کې به وغورځي، الله به پرې اور ګولې ګلزار. هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا څنګه خدای دی، دا ما خو دې مړ کړي، دا دجال دوکهباز، دغه دی نه به دجال روان شي. لویه فتنه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کوي په یو مجلس کې. تمیم الداری او صحابي دی، هغه مرګري وسره دا نه الله نبی علیہ السلام زمانه کې لګي ښکارا کړی وي. په کشته کې سوارو آبادبانی کشته ولا هوا په دور چلی وی، هوا د سمت مقابل بل طرف نه راځي، زمون کشته یو جزیره ته یو وی، هغه جزیره کې موږ انسان پکې نشته. اوس په دې سوچ چې دا جزیره کې د هوا د طوفان ختم چې موږ خپل کشته ته وکړو او روان په خیر جزیره ته چې موږ څنګه ورو یو حیوان دی، ناشنا حیوان دی او داسې ویښته دي په ببر، ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی. موږ ته ویاري موږ سره خبرې شروع کړې چې تاسو څوک یې؟ موږ وایو چې موږ عرب یو. مه یاري زه جاسوس یم، جاسوس خدای پاک جاسوس دلته څه کوي؟ دا خو ډېر بلا ده، دومره ویښتې دي چې ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی، دا څه بلا ده؟ وایي ما ته تعجب په نظر ولې ګورئ؟ تاسو ورشئ اخوا د دې اونو نه اخوا وروړئ، هلته کې یو بله شی به ووینئ. ما ملګرو ته وایي چې تاسو راځئ چې ورشئ دا بل شی به کېږي. وایي چې هلته ورلو یو انسان دی چې په زنځیرونو کې تړلی شوی دی، د خپو نه هم تړلی دی او د لاسونو نه هم تړلی شوی دی په غټو غټو زنځیرونو، او یو ټوپ کي داسې اوچت شي او بیا راخلاص شي او یو لوی چغه وباسي. وایي مونږ ته تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ ویاړېدو ته وایي چې زه دجال یم. دجال تاسو د کوم ځای یې؟ مونږ وایي مونږ د فلانکۍ علاقې. وایي رانه تپوس وکړو چې هغه د امیینو پیغمبر د نبي علیه السلام یو لقب نبي الأمیین دی، هغه پیدا شوی دی. مونږ وایي او کوم ځای دی؟ مونږ وایي د مکې مکرمې نه تللی دی او مدینې منورې ته هجرت کړی دی. ملګري شته که نه؟ او ملګري خو شته. جګړې ملګرې چا سره شروع کړي دي که نه؟ او جي جنګونه خو ډېر شروع دي، کله بېوره شکست ورکوي، کله په خپله ملګري دغه کېږي. په فلانکۍ علاقه کې چې هغه طبري ښار کې هغه دریاب دی، هغه شته او جي شته. وایي ښه ان قریب ده چې دغه دریاب به اوچ شي، یو څاڅکې اوبه به پکې نه وي او داسې څه نورې خبرې به راته وکړو. مونږ وایي ته څوک یې؟ وایي د دجال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او د دې نه مخکې نبی علیه السلام مبارک صحابو ته د دجال متعلق لوی تقریر کړی، بیان یې کړی. دې راغی مدینې منورې ته راغی، پیغمبر علیه السلام یې ایمان راوړ، مسلمان کړو او د ایمان نه پس وایي صاحب یو قصه درته نه کوم. وایه وایي دغسې په لاره را روانو، یو جزیرې ته لاړو، دغسې یو بلا مې ولیدله. وایي دې خلکو ته ووایه. تمیم الداري هغه ټوله واقعه هغه صحابو ته بیان کړه. صحابه یشهد ان لک عبد الله ورسوله، ځکه د الله رسول تا چې راته کومه قصه د دجال کړو بعینې هغه خو د نه واورېدلې، د راته هغه ټوله پوره قصه وکړه. مدینه منوره کې یو سړی یهودي و، دا غزوه و په مدینه منوره کې. علما بعض علما لیکي چې هغه سړی نه دجال جوړ شوی او پیغمبر علیه السلام مبارک د هغه یو باغ کې نبی علیه السلام د هغه ملاقات لم تللی، یعنې هغه لم ورغلی هغه چې نبی علیه السلام ورغی. ځکه هغه کې هم داسې بعضې نښې وې چې خلکو چا به وایي دغه یاره نبي علیه السلام چې د دجال متعلق خبرې کوي دا هماغه ده. یو ځل نبي علیه السلام ورغی تپوس ته کوي، هلکه وایي ته څه نه وایي ما ته یو تخت ښکاري، تخت د اوبو د پاس. وایي نبي علیه السلام صحابو ته وایي دا ډېر شیطانانو تختې دي. وایي څه خبر دله راځي که نه راځي؟ وایي صاحب یو خبر راله رښتیا راځي او دوه دروغ راځي، کله دوه رښتیا یو دروغ وي، دا خبرونه راله راځي. نبي علیه السلام وفرمایل دا شیطانان دله دا واقعات راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما پړه کې یو شی پټ کړی دی، راته ووایه ما څه پټ کړی دی، دغه کې مې څه دي؟ نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي ما سورت دخان ورته پټ کړ. سورت دخان هغه آیاتونه مې په دې زړه کې راوستل او دلته کې مې په دې زړه کې پټ کړل. وایي ما پړه کې څه دي دې وخت کې؟ وایي نور نه پوهېږم خو دخ دخ پکې راځي، چغه شروع شه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وویل وایي الله رسول وجنه مې نه. وایي نه ګورې که دا دجالي نو ته نشې وجلی، ده د وجلو کس عیسی علیه السلام او که دجال نیولی یو بېځایه انسان وجل. بیا هغه یو معرکه کې وروسته پټ غیب شوی دی، پته یې نه لګېدلې چې دروغ شوی دی. خو چې کومې نښې به نبي علیه السلام د دجال متعلق یادول اکثر به ده کې موجود دی. نو ځکه بعضې علما وایي چې دا همغه دجال.
باقي دجال براشي دا فتنه په دې ټوله دنیا خورش د خدای دعوه وکړي چې څه دې سوغواړي ورکړي با بلکې تر دې هره پورې یو قوم له براشي چې تاسو په ایمان وروړي هغه به دوی د موږ ځامن بشوي دي خدای مې مړه کدا له جمع دي کولې چې بیا در باندې ایمان وروړو ویل خلاص به در جمع دي کوم مقبله ته بدل شي आवाज وو کی هغه خلق به جمع دي نشي خو شیطانان بر د تابع وي نو شیطانان به هغه سړي د ځامن او د خدای په شکل شي هغه به چې راول جمع دي میکړل په دې فتنه رواني ګرځي نو دغه د عیسایانو فتنه دغه د دجال فتنه نه ده مهدی لا دغه شام ته په دې درمیان کې رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام راکوس د دمشق د جامع مسجد پس پینه مناره به فرشتو نیولې او د بل اسمان نه راکوس کې دنیا به ورته وي نمازیګر وخت باندې نمازیګر بشي چې څنګه راکوس شي نماز وخت وي نو حضرت عیسی حضرت مهدی ورته علیه السلام وی ورمخکش نماز وخت وینا امامت تاسو حق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ما امت الله دومره عزت ورکړي دي چې عیسی علیه السلام په کومه ډله کې موجودي امامت باغ نه کوي دا ما امتی به کوي نه امامت تاسو حق دی تاسو کې یو کس ورمخ کې چې امامت وکړي نو د مازیګر اونبي مونږ په مقدس مکه عیسی علیه السلام په حضرت مهدی پسې عیسی علیه السلام ته بیا مهدی ور اوجاړي خلک به مرته اوجاړي چې شکر دې چرالي مونږ په لوی غم اخته خلک ټول لاړ کافر شو چې په دجال ایمان راوړ څوک د عیسایانو مرګري شو کورونه هغوی قبضه کړ الاخره هغوی قبضه کړ او دې وخت کې به دجال هم را رسېدلی شام ته وایي چې دجال خبر شي چې یو سړی د اسمان نه راکوز شوی دی ځان ته عیسی وایي هغه به پوه شي وایي تښتي به ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې دجال عیسی علیه السلام ته ور مخامخ شي دې به داسې ویده کېږي لکه مالګه چې اوبو کې واچوي ویده کېږي عیسی علیه السلام به تعاقب شروع کړي ورپسې به شي او را لاندې به کړي په نیزه به وایي مردار به دجال به مړ شي خلکو ته به هغه نیزه وښیي ولیده تاسو که دجال خدای وي نو خدای څوک وجلی شي مړ مې که که نه دجال چې مړ شي بیا به خلک د عیسی علیه السلام ملګرتیا شروع سوچه خشته ښکلې مسلماني به شي مهدي به دغې وخت کې وفات شي څوک وایي اووه کاله او څوک وایي 40 کاله دا به عیسی علیه السلام په دې مقدس مکه حکومت وکړي بله فتنه به دغه درمیان کې راشي یاجوج او ماجوج به راخطا شي هم الله یو طرف ته بند کړي هغې به راشي چې هغوی راشي د دنیا دا خلک به وجني پرېږدي به نه یو به هم وجني بل به هم وجني او داسې به راشي دا لوی دریاب بحیره طبریه لوی دریاب دی په هغې چې راشي لوی دریاب دی نو د هغې اوبو ته به ور متوجه شي نو چې دا مخکې خلک یې د دریاب نه پورې وځي او وروستي را رسي نو په دریاب کې به څاڅکې اوبه مني هر وروستني به ویې لکه د ځمکه باندې خو د اوبو څه نښه نښانه خو شته لکه چې دلته اوبه وې جوړ اب هغه نورو بلاګانو څکلي په مخ د ځمکه به هېڅوک هم پرې نه ټول به مړه کړي یو به هم پرې نه دي او بیا به څه چلو کې بیا به لیندې راوالي یو بل ته به وایي وایي د ځمکې مخلوق خو مړ کړه راځئ چې بره د اسمان مخلوق سره جنګ کوو فرشتو سره او د الله مخلوق سره جنګ کوو او عیسی علیه السلام به دغې وخت خپلو ملګرو ته وایي راځئ چې مونږ کوهي تور ته لاړ شو د غر شاته پټ شو ځکه دوی سره زمونږ د جنګ طاقت نشته نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیه السلام ملګري دا به ټول هغه طرف ته غونډ شي دغه دا خبره یاجوج ماجوج نه الله محفوظ یاجوج ماجوج هم دغسې انسانان دي لنډي شکل والا نبي علیه السلام فرمایي واړه واړه قدونه دي پلنې پوزې دي غونډي مخونه دي او واړه واړه قدونه زه خو چې ګورم ما ته چینیان ښکاري دغه شکل ځکه لنډی پوزې پلنې او غونډي غونډي مخونه او د قد نه واړه او دومره بډېري چې د شمېر نه به زیات دي ممکن نه هم دې قوم کې خدای پاک دغه انقلاب راولي پته نه لګي الله ته پته نو لیندې به به راولي الله به ولا رنګ کړل د وینو رنګ به هغه غشي واپس را لېږي وګوره که نه وي بله فرشتې یې مړې کړې بیا به رب العالمین په دې طرفونو کې دانې راوخېږي ټول به مړه شي چې مړه شي دین به شروع شي سخا بین عیسی علیه السلام به الله ته فریاد وکړي چې یا الله د دین د لاسه مونږ ګرځېدی نه شو نو بیا به رب العالمین یو لوی باران راولي او غټ غټ مارغان به د ځنګل نه راشي هغه مارغان به د دې وجودونه اوچتۍ خوري به او پسه به سیلاب راشي هغه وجودونه به دریاب ته لو شي ځمکه به رب العالمین پاکه بیا به د هغې نه پس د عیسی علیه السلام حکومت په دې مقدس ځمکه قایم شي او داسې ابادي به وي چې انګور به وي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کښېني نو یو غونچک به نشي خلاصولی غټ غټ انار به وي میوې به وي او د عدل انصاف حکومت به شروع شي مدینې منورې کې به عیسی علیه السلام بیا وفات شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه ټوټه مبارکه کې دفن دی نو یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق دی یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما د یو قبر دی خالی دی هغه نبی علیه السلام فرمایي دی کې به عیسی علیه السلام ښخېږي هغه ځای کې به ښخ شي نو د عیسی علیه السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا کفر به بیا شروع شي
مسلمانی به ختم شي ورو به مسلمانان مري کوم چې لږ مسلمانان پاتې دي او لوخانه لوګي به راشي هغې سره به هغې مړه شي دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پېژني الله به نه پېژني او یو بل سره به داسې ژوند تېرې لکه د حیوانات د ځنګلو دا سپي او دا خره دا چې څنګه یو بل سره کم ژوند تېروي دقسې ژوند به تېروي نبي علیه السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه قیامت به په دقه خلکو راځي چې د الله نوم به نه پېژني بربنډ به یې ټول لوغړ او دقسې یو بل سره به ګنده زندګي او ژوند تېروي په هغې به قیامت راځي دا زموږ عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې جملې دی بلکل الله به راکوزوي هغه صلیب به ماتوي کوم ته چې عیسایان سجدې لګوي هغه خنزیر عیسایان ورته مقدس حیوان وایي هغه به وجني هغه به حلالوي او ختموي به او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې ده ګورې نه خدای به او نه د خدای دویم د الله بنده او اخیري جهاد د عیسی علیه السلام به دغه یهودیانو سره او کتلې د عیسی علیه السلام د یهودو د لاسه بر اسمان ته الله خې جوړوي اوس په سازش د یهودو د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دی شریک سازش دی لیکن په میانس کې که د مسلمان نوزګار شي دا دواړه د یو بل کلک دشمنان ولې ځکه یهود اوس هم د عیسی علیه السلام متعلق ډېر غلط سوچ لري ډېر انتهایي غلط مونږ ورته الله بنده وایو مونږ ورته الله پیغمبر وایو هغې ډېر غلط سوچ لري نو خبره مې دې پورې کوله یو خو د عیسی علیه السلام متعلق بیان کړ او بل د یهودو او د دغې خلکو هغه سازشونه مې درته بیان کړل نبي علیه السلام فرمایي چې کله دعا کوې نو په دعا کې یو ځان وایي چې الله ما مونږ د دجال د فتنې نه وساتي اس پته نه لګي د الله د انقلاب په لس کاله کې او پنځه کاله کې دننه دننه د انقلاب راوستی شي د دجال د فتنې نه دې الله محفوظ وساتي او رب العالمین دې د یهودو د عیسایان لا زور وبکي دا دې ولا خدای ختم کړي الله دې مسلمان له غلبه او الله طاقت ورکړي خنا وخت نو چې اسلام آباد کې اجتماع دعا غواړي الله دې په خیر او په خوشاله سره ورسي امت او مسلمان ته رب العالمین فائدہ نصیب وګرځي روزه متعلق پردالو کې فیصله بروز شوی د زیارت پروز باندې یقینا روزه ده راتون کې زیارت او چهارشنبه پښپا میاشت ته کته شي نو کله چهارشنبه پښپا میاشت کار شوا نو چهارشنبه بروځي کله چهارشنبه پښپا کار نه شوا د زیارت بیا یقیني روزه لکه چې د ګل د شپې سو غوا پیدا نه شو د شوقه ده د شوقه در غواهان د ګل پیدا نه شو نه غوا نه په حساب د چهارشنبه او کم دې شبر راځي او د زیارت دغه راځي دا نو که زیارت د چهارشنبه د شمه راځي نو که چهارشنبه شپې ښکاره شوه نو په چهارشنبې به شي وکړي جی زیارت یقیني ده په واده کې د خور یا د لور په واده کې د الک د کور والا نه خلک روجو دغه اخلي ډوډۍ موړی اخلي دا څنګه ده په شریعت کې دا ښه خبره نه ده بعضې خلک او د الک کور نه روجې اخلي او دغه ته یې دا ډوډۍ موړی ته اخلي دا ښه خبره نه ده خپلو مېلمنو نه ډوډۍ ورکوي د الک کور نه یې غواړي کله وس کېږي نو که کله وس نه کېږي څه ضرورت مېلمانه په خپل پاله ډوډۍ د هغوی نه دا زموږ په وطن کې یو غلط رواج دی دا ښه خبره نه دا خو زما په خیال چې په بله جمعه ته ووایم وخت ناوخته راشي دعا وکړئ الله دا فتون مصیبتونه هم پامن کړي ساتي د دواړو جهانو خیر نصیب الله د فتنو نه محفوظ الله د ټولو مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راولي مردګانو دپاره به وکړئ څوک مسلمانان مړه دي الله د ټولو مغفرت نصیب بعضې ملګري بیماران دي په میره کې یو لږ بیمار دی سهار راغلی دعا ورته وکړي هسپتال کې پروت دی الله تعالی دې ورته شفا ورکړي نور هم څومره مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه یې خلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي الله د فتنو د دجال او د فتنو د قبر او الله د حشر د ورځې د فتنو د عذابونو په امن کې وساتي د دواړو جهانو خیر نصیب کړي حاضره جمع چې څومره ده دا ته الله لاسو جذب کړی دی الله زموږ د دعاګانې قبول کړي الله زموږ دعاګانې قبول کړي ګناهونه معاف کړي اخر وخت کې بخوري دا کریم نصیب کړي لا اله الا الله ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 180 نمبر کیسټ کې تاسو د حضرت عیسی علیه السلام واقعه واوریدا دا واقعه په دوه کیسټو کې مکمل شوه دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر 255 سپیشل فرمائش د نعتخوان حافظ بشیر جان ارمانی موبائل نمبر 0321 90 24 722